بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري. په بي سی سی ترتیب کې اشغال شوی حجم یعنی موږ سره په بي سی سی ارینجمنٹ کې اتومونو څومره ځای نیولی دی، دغه سپیر چې کوم دي، کوم بالونه چې موږ سره دي، کوم اتومونه دي، په بي سی سی ترتیب کې اتومونه موږ سره څومره ځای نیسي. موږ غواړو چې دا محاسبه کوو څو فیصده ځای نیسي. نو لکه څنګه چې په تیر درس کې موږ د دې کیوب که موږ واخلو، یو ساده کیوب واخلو او د دې کیوب دا او دا فاصله موږ یو چې دا ا ده او دا فاصله هم ا ده او دیز نه فاصله دیز پر فاصله چې دا هم ا ده. نو د مکعب بي سی سی چې باډي سنټر کیوب ته وایي لکانو چې دی موږ سره باډي سنټر کیوب بي سی سی باډي سنټر کیوب یعنی داسې یو مکعب چې د هغې په منځ کې یو اتوم شتون ولري، داسې یو مکعب چې د هغې په منځ کې یو اتوم موږ سره وي. کونجونو کې خاصې موږ سره څو اتومونه اته کونجه دي، نو هرې کونج کې خو یو یو وي، نو اته کونجونو کې یو یو اتوم شته، خو یو د ده په منځ کې هم شته دی. دې ته بیا موږ باډي سنټر کیوب یو، دې ته موږ چې یو هلکانو باډي سنټر کیوب. نو د باډي سنټر کیوب اتومونو څومره حجم چې دی ما سره اشغالوي. په بي سی سی ترتیب کې موږ غواړو چې حجم، نو موږ ویل چې د مکعب حجم چې شو ما سره د مکعب حجم نو ا ضرب ا شو، نو دا شو موږ سره ا درې. مکعب حجم ما سره ټول مکعب چې مکمل مکعب د هغې حجم ما سره ا درې دی. اوس په دې کې اتومونو څومره ځای نیولی دی، ځکه د مکعب حجم خو ا درې شو، خو اتومونو دې کې څومره ځای نیولی دی غواړو چې هغه محاسبه کوو. نو موږ سره د دې ترمنځ فاصله ا ده، نو دا زه اخلمه ا چې اخلمه ا دا ما سره بي کونج شو، دا موږ سره سی کونج شو، او دا کرښه د داسې چې دې ته موږ فیس ډایګنل یو چې ورته یو فیس ډایګنل. دغه فیس ډایګنل زه معلومومه، د ا سی قیمت زه معلوم چې ا سی قیمت به ما سره څومره وي. لکه تیر لیکچر کې موږ معلوم کړی چې ا سی قیمت به موږ سره دا موږ سره مساوي شي د ا بي مربع جمع بي سی مربع. دا بي سی چې دا د دې اوږدوالی چې دا ا دی، صحیح ده. نو ا سی مربع دا موږ سره مساوي شي د ا بي مربع ا مربع شوه او د بي سی مربع موږ سره شوه ا مربع. نو ا سی چې دی موږ سره ا سی هول مربع دا موږ سره مساوي شي یو دا دی یو دا، نو موږ سره راځي 2 ا مربع، څه راځي موږ سره 2 ا مربع. ها خو یو اتوم خو موږ سره دا خو صحیح دا خو موږ سره په کونجونو کې و، خو یو اتوم موږ سره په کوم ځای کې دی لکانو؟ یو اتوم موږ سره په منځ کې هم دی، صحیح ده. نو دغه ځای زه اخلم ډي. نو زه اوس داسې مثلث نیسمه لکانو، د به د یو مثلث بله م واخلمه، مکعب به واخلو. نو مخکې مونږه ا بي سی اخیستی و، دلته یو اتوم مونږ سره په منځ کې هم شته، صحیح ده. نو دا لاین داسې زه به وځمه، صحیح ده، منځ کې دې ته مونږ باډي ډایګنل یو، دغه لاین ته مونږ چې یو باډي ډایګنل، دا په مخ باندې نه راځي بلکې د یو کونج نه شروع کېږي، منځ څخه تېرېږو او بل کونج ته ځان رسوو. د مخامخ کونج چې کوم موږ سره دی هغې ته زموږ ځان رسوو، نیغ په نیغه یو کونج نه شروع کوو
منځ څخه تېرېږو او بل کونج ته ځان رسوو. دې ته موږ بیا یو باډي ډایګنل موږ یو صحیح ده. نو دا موږ سره هغه منځ کې هغه سپیر دی د ده په منځ څخه موږ تېر شو صحیح ده. نو دا موږ واغسته ډي صحیح ده. دا موږ واغسته شی ډي او اے سی ترمنځ دا فاصله ده. نو موږ سره مثلث دلته چې شو مثلث دا مثلث شو. مثلث له بل رنګ ورکو دا زموږ مثلث دی صحیح ده. نو اے سی ډي زموږ مثلث دی. مثلث اے سی ډي اوس اخلو. پاس مثلث موږ اخیستی و اے سی بي. اوس مثلث په اے سی ډي کې دا باډي ډایګنل چې غواړم زه دا معلوم کړم اے ډي مربع به دا ما سره مساوي د اے سی مربع جمع سی ډي مربع او اے سی مربع دا موږ ته معلومه ده صحیح ده. اے سی مربع موږ پاس راویسته چې دا موږ سره ده 2a صحیح ده. که دې زه جذر واخلم دلته او دلته نو اے سی دا موږ سره برابر شي 2 اعتبار واخله صحیح ده. سی ډي چې ده دا سی ډي دا موږ ویل چې دا د اے مساوي ده نو دا موږ سره شي د اے مربع مساوي ده. نو د دې مربع شوه او د ده مربع شوه. نو که دا موږ خلاص وکړو مربع نه نو 2 اے مربع جمع اے مربع نو اے ډي موږ سره اے ډي مربع دا موږ سره شي یو دا دی او دوه دا نو 3 اے مربع موږ سره شي چې به شي موږ سره 3 اے مربع به موږ سره شي. خو زموږ خو اے ډي په کار دی زموږ څه په کار دی اے ډي. نو دلته هم زه جذر اخلم او دلته هم زه جذر اخلم. اے ډي به ما سره برابر شي 3 صحیح ده. 3 د جذر لاندې او اعتبار ده دا د اے ډي موږ سره چې شو موږ سره دا فاصله شوه. خو اے ډي موږ سره الکانو موږ سره د بلې لارې نه دا د 4 آر سره مساوي دی. څنګه داسې موږ سره دلته چې کوم دی په دې کونج کې اتم شته او په دې کونج کې اتم شته اے ډي کې. نو دا فاصله تر دې پورې دا یو آر ده او دا فاصله تر دې پورې دا د بل آر ده. دا شکل خو ما صحیح نه دی ایستلی لکانو خو دې په منځ کې یو مکمل ما سره دایره ده چې دا فاصله د دې پورې د 2 آر مساوي ده. ولې ځکه چې یو مکمل بال دی دې کې نو یو سپیر چې دی نو هستې نه دې پر فاصله یو آر ده او دې نه دې پورې مرکز څخه د بل آر نو ما سره آر 2 آر نو اے ډي چې دی موږ سره اے ډي فاصله د بلې معادلې نه زه ویلی شم چې اے ډي ما سره مساوي کېږي آر دا د یو کونج اتم دی دغه آر دا د سنټر باډي سنټر کې چې دی د مکب په مرکز کې چې کوم اتم دی دغه 2 آره پکې برخه اخلي او موږ سره بل کونج کې چې دی چې په ډي کونج کې دی ما سره دغه آر دی. نو که دا ټول راجمع کړم ما سره راځي یو آر 2000 دا موږ سره راځي تقریبا 4 آر. دا د اے ډي موږ سره څه شو موږ سره دا فاصله شو. نو دغه قیمت د 4 آر قیمت زګدمه په دې ځای کې نو ما سره به راشي 4 آر دا موږ سره مساوي شي 3 اعتبار ده آر به موږ سره مساوي شي 3 اے پر 4 دا موږ سره اوس به موږ وغواړو چې په بی سی سی کې پر یونټ ایټم څومره دي
صحیح ده. په بی سی سی کې باډي سنټر کیوبیک کې په بی سی سی کې د اتومونو شمیر څومره دی په یو واحده حجره کې؟ په یوه واحده حجره کې د اتومونو شمیر څومره دی؟ په یو واحده حجره کې د اتومونو شمیر څومره دی؟ اوس ګورئ هلکانو که موږ بیا دغه واخلو مکعب په هر یو کونج کې ما سره چې دی په هر یو کونج کې ما سره یو اتوم شته دی او هر یو اتوم په مکعب کې هر یو اتوم د کونج والا اتوم دا د اتو یونټ سیلونو سره وصل دی یو د ده سره وصل دی او به نورو سره وصل دی صحیح ده. دا مې درته په کلاس کې ښودلی و چې مکعب کونج اتوم چې دی دا د اتو سره وصلي صحیح ده د څو سره وصلي د اتو سره د ایج هغه چې دی په دې ځای کې چې کمی په دې کرښه باندې د پاسه دا څلورو سره وصلي منځ کې چې دا هیچا سره وصل دی همغه یو اتوم برخی نو ټول اته اتومونه دي ټول څو دي هلکانو اته په یو مکعب کې او هر یو اتوم چې دی دا د اتو حجرو برخه ده نو یو پر اته جمع د ده په مرکز کې یو اتوم دی هغه هیچا سره وصل نه بغیر د همدې هستې سره همدې واحد حجرې سره وبخئ نو هغه موږ سره څو اتومونه دي هغه صرف یوازې یو اتوم دی نو اته پر اته نو یو جمع یو نو دلته ما سره نمبر اف ایټمز چې دي صحیح ده پر یونټ سیل په بی سی سی کې په یو بی سی سی واحده حجره کې په یو یونټ سیل کې صحیح ده ما سره دوه اتومونه چې دي هغه لري. اوکې اوس راځو دې ته چې موږ سره دغه دوه اتومونه موږ سره څومره ځای چې دی هغه اشغالی صحیح ده نو حجم چې دوه اتومونو اشغال کړي دوه اتومونو یا دوه کرو دوه اتومونو چې اشغال کړي مطلب زما دا دی چې یو یونټ سیل څومره حجم اشغال کړي صحیح ده یو یونټ سیل یو بی سی سی یونټ سیل څومره حجم اشغالی صحیح ده نو ما سره څو اتومونه دي پکې دوه او هر یو اتوم یو قوره ده نو هر یو اتوم څومره دغه موږ سره اشغالي دوه څلور پر درې صحیح ده څلور پر درې درې په څلور دی څلور پر درې دی لکانو ضرب پای او مکعب آر مکعب نو ما سره به راشي دوه اتومونه دي څلور پر درې پای او دا مکعب چې ما سره دی مکعب موږ مخکې معلوم کو چې مکعب موږ سره راغی درې ای پر څلور درې ای پر څلور د دې به زه څه شی واخلم د دې به هم زه څه شی واخلم مکعب واخلم دا ما سره یو واحده حجره د یو بی سی سی یونټ سیل چې دی دوه اتومونه دومره ځای اشغالی ما سره نو اته پر درې مثلا پای درې ای پر څلور دومره ځای ما له څه که اشغال که اوس به څه وکړو چې تناسب یې څومره دی صحیح ده تناسب چې دی ریشو اف والیوم the ratio of volume occupied to the total volume موږ تناسب نیسو یو یونټ سیل څومره ځای volume occupied by one unit cell volume occupied یعنې یو واحد حجرې څومره ځای نیولی volume occupied by one BCC unit cell د BCC یو واحد حجرې څومره ځای نیولی او ټوټل والیوم چې دی ټوټل والیوم د مکعب څومره دی
ټوټل حجم مجموعي حجم د مکعب څومره دی او د بي سي یو واحدي حجرې څومره ځای نیولی دی صحیح ده نو د دې نسبت موږ اخلو اوکې نو والیوم اکوپایډ بای 1 یونټ سیل یو یونټ سیل څومره ځای نیولی و نو هغه موږ سره نیولی و 8/3 صحیح ده او پای او آر قیمت چې ما سره و هغه راغلی و 3 A پر څلور چې راغلی و A پر څلور 3 صحیح ده تقسیم A3 ځکه د مکعب حجم څومره دی هغه د A3 سره مساوي دی نو دا که موږ واخلو هلکانو صحیح ده او دا خلاص کوي مثال په توګه نو موږ سره به راشي 8 پای دا 3 به هم لاندې راشي صحیح ده او A مکعب هم لاندې راغی او دا 3 په 3 کې 9 په 3 کې 20 صحیح ده نو د دې نه 3 راځي هلکانو ضرب 3 او A مکعب هم 3 راځي او څلور په څلور کې 14 څلور کې 4 شپېته هم لاندې راځي دا به د سره خالي خلاص شي دا پکې صرف مشکل شی دی دا 3 به د 3 سره والوځي صحیح ده دا 8 به د 8 سره والوځي نو موږ سره چې دی تقریبا 0.805 دا موږ سره چې دی د تناسب راغی او که موږ اټامیک friction efficiency واخلو AFE یو atomic friction picking دی ماخکاری یو atomic friction efficiency ده atomic picking efficiency وبخی APE atomic picking efficiency دا موږ سره شي سره کې زره ورکو 0.805 ضرب سل تقریبا دینه راځي 8.0.05% یعنی مطلب دا دی چې موږ سره 8.0.05% موږ سره د اتومونو ځای نیولی صحیح ده موږ سره څومره ځای نیولی 8.0.05% دا د اتومونو ځای نیولی دا دوه اتومونه چې په پر یونټ سیل کې دي او دا نور موږ سره وایډز دي چې موږ سره دا نور موږ سره چې دی وایډز دي نو اټامیک فیکینګ افیشنسي چې د دوی 8.0.05 ده خو د اف سی سی یا د سی سی پی افیشنسي دا 4.6 نو هغه ډېر افیشینټ دی اف سی سی دا ډېر افیشینټ دی په نسبت د بی سی سی